یو سړي خپل ملګری او آشنای ته وویل زه وینم چې ته همیشه آرام او مطمئن یې دغه ستا د زړه د سکون اطمینان او آراموالي سر او سبب څه شی دی ملګری یې ورته وویل له هغه وخته چې مې الله جل جلاله پیژندلی دی که د خیر کار راته پیښ سي زه اودس تازه کړم او د شکر لمونځ ادا کړم او که یو تکلیف راته پیښ سو بیا هم اودس تازه کړم او د نفل لمانځه تر ادا کولو وروسته د الله جل جلاله څخه صبر وغواړم او که په یو کار کې اریان پاته سوم خیر او شر یې نه را معلومېدی چې څنګه وکړم بیا هم اودس تازه کړم او د استخارې لمونځ ادا کړم نو زما ژوند د شکر صبر او دعا په منځ کې تیریږي مسلمان وروره او خوري د غم په وخت کې د خپل رب سره ادبناک اوسه د ژړا او اوښکو تویولو په وخت کې حمد ویونکی اوسه د درد په وخت کې صبر کوونکی اوسه غم او تکلیف لکه خوشحالي او نیکمرغي ستا د رب عز وجل له طرفه یوه هدیه ده د لږ وخت دپاره در سره وي او بیا ستا رب عز وجل ته په داسې حال کې ورځي چې ستا د صبر کولو حال په دنیا کې د هر چا لویه غوښتنه دا ده چې الله جل جلاله یې د غمونو او خواشینیو څخه وساتي او په آخرت کې د هر چا لویه غوښتنه دا ده چې الله جل جلاله یې ګناهونه ورمعاف کړي خو د دغو دواړو غوښتنو د پوره کولو دپاره لوی ضامن دا دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر درود وویل سي ځکه په هغه اوږده حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك رواه الترمذي يعني کدی ټول وخت درود ویلو ته ورکړي ډیر درود دی وایه د دغه درود ویلو له برکته به دي په دنیا کې غمونه ایستسي چې دا دي د درود ویلو له برکته دنیوي غوښتنه پوره سوه او ګناهونه به دي وبخښل سي چې دا دي د درود ویلو له برکته د آخرت غوښتنه پوره سوه رواه الترمذي اوس پوه سوې چې په ډیر درود ویلو کې هم د دنیا او هم د آخرت ګټې پرتې دي نو ته دا فکر مه کوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا درود ویلو ته اړ او محتاج دی بلکې د ډیر درود ویلو ګټه او فایده په دنیا او آخرت د پخوانیو شو خلقو څخه یو سړي د الله جل جلاله هغه قول واورېدی چې د سورة النساء په 43 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون یعنی ای هغو کسانو چې ایمان راوړی دی ای مؤمنانو تاسې په داسې حال کې لمانځه ته مور نږدې کېږئ تاسې هغه وخت لمانځه ته مور ولاړېږئ چې تاسې د شرابو په څښلو سره مست او نشه یاست تر څو چې تاسې په هغه څه پوهېږئ چې تاسې یې په دغه لمانځه کې وایاست البته دغه حکم هغه وخت و چې شراب څښل لا نه و منع سوي که نه په وروسته کې خو د شرابو څښل په هر حال کې منع سوه او منع دي نو دغه ښه سړي وویل څومره ډېر لمونځ کوونکي سته چې شراب یې نه دي څښلي
خو په دې نه دي خبر یا په دې نه پوهیږي چې دی په خپل منځ کې څه شی وایي. ځکه دغه خلق په دنیا او په دنیوي کارونو مشغوله او نشه دي. د نشه خبره یوه ده، یا یې په شرابو نشه یا یې په دنیوي کارونو نشه. په دواړو حالاتو کې دغه لمونځ کوونکی په دې نه پوهیږي چې ما څه وویل یا څه وایم. نو د تعجب وړ وخت او زمانه ده. اصلا و خلقو ته تعجب دی. شرابو ته روحي مشروبات وایي، کمار یا خمار ته بخت وایي، رشوت ته چای وایي، ساز او موسیقی ته فن وایي، د ښځو او نارینه ګډ ژوند ته پرمختګ وایي، د ښځو د مخ لڅوالي ته موډ او فیشن وایي، د ښځو د بدن لڅوالي ته ازادي وایي، زنا ته اشنایي وایي، د یوسۍ ته یعنی چې د خپلې کورنۍ پر ښځو غیرت نه لري، پردوی ته یې ښکاره کوي او د پردوی سره یې کښېنوي، دغه ته د یوسي ویل کېږي. دغه د یوسۍ ته روشنفکري او تمدن وایي. په ښو سره امر کولو ته تعصب وایي. د بدیو څخه منع کولو ته تخلف یا شاته پاتې کېدل وایي. منافقت ته سیاست وایي. مګر موږ ځانونه نه پوهوو چې ابلیس د شروع څخه موږ په ښکاره او صراحت سره خبر کړي یو چې په دنیا کې به مو ګمراهان کړي او په آخرت کې به لاس را څخه واخلي. مګر موږ د خپلو ځانونو څخه صم بکم عمي فهم لا يفقهون، کاڼه ګونګیان. د اوسنۍ زمانې عجایبات مندې او پلرونه د خپلو اولادونو د خوړو او جامو پوره غم خوري، خو په اسلامي تعلیم او اسلامي اخلاقو کې هیڅ فکر نه کوي. د دولت مامورین په خپلو کارونو کې په دې بهانه اخلاص نه کوي چې وایي تنخواه مو لږ ده، خو دوی دا هیره کړې ده چې الله جل جلاله په حلال رزق کې برکت اچوي او حرام مال په ناروغیو او تاوانونو لمنځه وړي. ځوانان او پیغلانې تر ډیره وخته او څو ساعته په بازارونو او لوبو کې پرلپسې تګ کولی سي، خو د لمانځه په لومړي رکعات کې ستړي کیږي. ځوانان او پیغلانې په پراخه زړه ساز او موسیقي اوریدلی سي، خو چې کلام الله واوري نفسونه یې داسې تنګیږي لکه آسمان ته چې خیږي. د خپلې خوښې پر شیانو که ډیر وي که لږ په سوو پیسې ورکولی سو، خو د خیرات او صدقې دپاره په جیب کې په تورو یکیو پسې ګرځو او بیا یې غریب ته په فخر سره ورکوو. د زنګ ساعت د دې دپاره پر وخت برابروو چې د کار او وظیفې مې ناوخته نسي، او د سهار په لمانځه کې مو د الله جل جلاله سره مناجات هیر کړی دی. د خلقو په شرف او عزت کې خبرې کوو او دا مو هیره کړې ده چې